که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼې به لالونه کړو دا بوټې به لوان کړو. هیله کومه دوستانو د خپل کور و کلیو د ولسوالیو د نایې بېوزلي بېوسه معلولو کونډو یتیمان مه هېروئ. یو جوړه کالي یا یو جوړه چپلکې یو شی ورته واخلئ تر خپله وسه پرې مرسته وکړئ. د دنیا او آخرت کامیابي په نصیب سه. الله سبحانه وتعالی مو ټول تاتونه عبادتونه قبول و مقبول وګرځي. دوستانو د رحمت مغفرت او برکتونو میاشت هم دا دی پر خلاصېدو ده. تاسې لږ مرسته هم د یو یتیم ماشوم پر شونډو باندې موسکا راوستی سي. نن مو الحمدلله وسلهاوو کسانو ته دا د اختر کالي تیار کړي دي. زنانه‌یي کالي دي، مردانه‌یي کالي دي، پوړنې دي او شامپو ده، نکریزې دي، بوټونه دي، زنانه‌یي بوټونه، مردانه‌یي بوټونه، د ماشومانو بوټونه دي. توضیح ته دا دي ټوله د خیر سره آماده دي. څومره ښکلی رمضان د څومره ښکلي خوندونه نازل کړي ذوالجلال پکې ګردې رحمتونه. څومره ښکلی رمضان د څومره ښکلي خوندونه نازل کړي ذوالجلال پکې ګردې رحمتونه. دغه میاشت د مغفرت ده، دغه میاشت د رحمت، ډېر غافل خلک شروع کړي پکې ښکلي عبادت. د دوستانو موټر ډک سو او توزیع ته آماده سو. اوس به نو ولاړ سو د خیره سره و بې سرپرسته یتیمانو او معلولینو ته به د خیره سره و مستحقو کسانو ته به د خیره سره په خپل لاسو باندې انشاءالله توزیع ولکړو.